مدمین مو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو د 5S پرنسپل په نامه یا د 15S چې کوم اصول دي دغې باندې به انشاءالله موږ مفصلا تفصیلا بحث کوو. دغه اصول چې کوم دي دا په 1980 کال کې یوه جاپاني کمپنۍ وه. هغوی خپله د خپل ځان دپاره د خپل د کارونو د سرعت دپاره د پروډکټیویټي دپاره چې دوی تولید ډېر شي رامنځته کړه. نو دغه اصول که څه هم دوی ځان دپاره جوړ کړی و، نو دا نه یوازې دا چې په تولیدي اړخ کې له ده نه استفاده کېږي، بلکې په خدماتي اړخ کې په آفس کې حتی د ژوند په شخصي کورونو کې هم که له دغې نه استفاده وشي نو بده نه ده. موږ به یو منظم ژوند، یو منظم با ترتیبه ژوند ولرو. دغې 15S چې کوم دي سارت دی، سیټ دی، شاین دی، سټنډرایز دی او سسټاین دی چې هر یو باندې به انشاءالله موږ جدا جدا خبرې کوو. د ټولو نه مخکې د دې لومړی اصول چې دی هغه سارت دی، تنظیمول، ترتیبول، منظمول. نو څنګه چې مخکې مې ویل چې دغه د ژوند په هر اړخ کې دغې نه موږ استفاده کولی شو، دا کاملا یو مدیریتي اصول دي. نو فرض یې که زه په یو آفس کې کار کوم، نو لومړی څیز چې د سارتنګ کې په دغې پروسه کې زه باید اجرا کړم هغه دا وي هغه اسناد چې هغه زما نه پکارېږي، هغه اسناد چې هغه غیر ضروري وي او ما سره د میز په سر پروت دي، لازمه ده، ضروري ده چې هغه زه واخلم او بالاخره ټاسپین ته یې خطا کړم، کثافت دانۍ ته یې خطا کړم. ولې کله زما د میز په سر لوډ ډېر نو دا خپله په روح و روان باندې تاثیر کوي او باعث د دې ګرځي چې زما پروډکټیویټي کمه شي. عین مثال مونږ کولی شو چې په یو تولیدي تصدۍ کې یا په یو تولیدي کارګاه کې مونږ ورکړو. یو ځای کې که زه کار کوم، فرض که د فرنیچرو ما سره یوه تصدۍ یوه کارګاه نو هغلته هغه ابزار، هغه تجهیزات چې هغه په دې مشخص کار دپاره ما سره نه پکارېږي، ضروري دی چې هغه زه له ځان نه لرې کړم تر څو زما د کار د خنډ د ځنډ سبب نشي. دوهم قدم کې دا خپل اکوپمنټ دا کټګورایز کړم، په بله اصطلاح یا دا خپل ما سره چې کوم دا ډاکومنټس دي یا ما سره چې کوم فایلونه دي دا کټګورایز کړم. فرض که کوم فایلونه ما ته لپاره ضروري دي، کم ضروري نه دي، یا کم فایلونه ما دپاره اوس ضروري دي او کم فایلونه ما دپاره فیوچر کې ضروري دي. کم فایل چې ما سره فیوچر کې ضروري وي نو هغه دپاره زه یو سپریټډ ډاکومنټ په نامه یو فایل جوړ کړم او بالاخره دې ځای نه انتقال کړم، ارشیف ته یې ویسم. او اپریشن ډاکومنټ هغه چې زما اوس پکارېږي، ډے ټو ډے زه ورسره سر او کار لرم، هغه باید ما سره نږدې واوسېږي. په هر ترتیب سارت تاسو خپله فایلونه څنګه سارت کوئ، خپله کارګاه څنګه منظموئ، دا تاسو پورې تعلق ساتي چې څومره ستاسو په یو کار کې په یو مشخصه دنده کې تجربه ډېره وي نو په هماغه اندازې سره تاسو کولی شئ چې د خپل یا کارګاه یا که چېرته تاسو په آفس کې وي خپل فایلونه څنګه ښه شکل سره سارت کوئ، منظمې کړئ. تاسو ته مې مشوره دا ده که چېرته تاسو کافي ایکسپیرینس نه لرئ، تجربه نه لرئ، نو هغې خلکو سره تاسو مشوره وکړئ چې ستاسو نه مخکې دغې کار کې پاتې شوي ښه تجربه لري، تر څو تاسو څومره چې ستاسو کار اول قدم اول سټیپ سارتنګ کې تاسو ښه کړي وي هماغې اندازې سره به ستاسو پروډکټیویټي ښه وي. دلته یو مثال کې تاسو وګورئ، دغه دا د کور تجهیزات دي، سامان آلات دي، سارت نه دي، منظم نه دي، غیر منظم دي. تاسو څه فکر کوئ که دلته زما یو څیز پکار نو څومره په سخته سره به زه دغه تجهیزات یا دغه څیز زه را پیدا کړم؟ نو طبیعي خبره ده چې څومره سارتنګ صحیح وي، څومره تجهیزات منظمي، څومره د فایلنګ سیستم زموږ منظمي، هماغومره به زموږ هر یو څیز ته اکسس ډېر اسانه وي. دوهم قدم کې مونږ سره سیټ دی یا سیټ اینډ آرډر دی. که مونږ ډېر ښه شکل سره سارتنګ کړي وي، که مونږ ډېر ښه شکل سره خپل فایلونه منظم کړي وي، خو ولې
هر فایل مونږ خپل ځای کې بیرته په هماغه وخت سره کښېنږدو نو دا مونږ دپاره مشکل جوړوي. تاسو ته دلته زه یو بل مثال وړاندې کوم. فرض که یوه خدماتي یا صحي بخش کې تاسو کار کوئ، د دوایانو کمپنۍ کې تاسو کار کوئ او تاسو یوه الماری جدا کړې ده د هغه دوایانو دپاره کوم چې د هغې نوم شروع په پي باندې کېږي، فرض که پاراسټامول، پاناډول او داسې نور. نو که تاسو دا سارټنګ ډېر ښه شکل سره کړی وي او تاسو فرض که د پاراسټامولو یو دوایي راواخلئ کسټمر ته او په هر ترتیب په هره وجه تاسو سره دغه دوایي بیرته مسترد شي او دا تاسو بیرته خپل مشخص الماری ته ونه رسوئ، نو دا هم دا سارټنګ بیا موږ ته یا دا ترتیبولو تنظیمول موږ ته ګټه نه کوي. نو پکار دا ده چې مونږ کوم سارټنګ کړي، کوم ترتیب مونږ کړي، هر ځای بیرته په هر سیز، هر جنس، هر فایل مونږ بیرته په خپل ځای ته ورسوو. یوه خبره چې بله ډیره مهمه ده، ضروري ده کله چې تاسو سارټنګ کوئ او تاسو سره همکاران وي یا تاسو سره همردیفه کار کوونکي وي، معنی یا که ساده اصطلاح سره یم ستاسو د هغه کار شریک وي، نو ښه خبره ده چې تاسو هغه سره هم آهنګي وکئ، هغه په دې خپل سارت خپل ترتیبولو تاسو چې کوم سارټنګ کړي په دې باندې تاسو هغه پوه کئ، آګاه یې کئ تر څو ستاسو کارونو کې ښه هم آهنګي وي او کم اجناس یا په بل که تاسو په آفس کې کار کوئ کم فایل چې د کم ځای نه راغستل کېږي خپل همکار تاسو پوه کړئ چې دغه فایل بیرته خپله مربوطه ځای ته ورسوي. لکه څنګه چې مې مخکې ویل چې تاسو په اول پړاو کې سارټنګ کړي وي، ترتیبول اسناد مو ترتیب کړي وي، فرض زه په یو آفس کې کار کوم، نو تاسو ښه خبره ده چې تاسو دې ځای کې د لیبلنګ نه کار واخلئ یا هم تاسو په هغه لیبل کې کلر استعمالوئ یا نمبرینګ کوئ، تاسو د نمبر په اساس خپل فایلونه سارټ کړي وي، نو دا ستاسو ذهنیت پورې ده، ستاسو پورې تړاو ساتي چې تاسو خپله څنګه خپل فایلونه سارټ کړي وي او بیرته هماغه هر یو فایل په خپل ځای کې بیرته ږدئ. خو په هر ترتیب له دې نه زموږ هدف دا دی چې تاسو د دې دوهم اس نه چې سارټنګ تاسو وکړه، نو د سارټنګ نه بعد تاسو هر یو سیز، هر یو فایل او هر یو تجهیزات بیرته خپل ځای ته ورسوئ. که چېرته دا کار تاسو ونه کوئ نو بیا هم ستاسو دا اوله مرحله دا هیڅ ګټه نه کوي. دلته یو ډېر ښه اګزامپل تاسو وګورئ په اول دغه کې بیفور 5S زه لږ را زوم کوم بیفور 5S د هغه اول الماری چې دا ګوره بالکل غیر منظم دی. که یو څوک ماته ووایي یو اسناد دلته پکار نو دا به زه ډېر سختۍ سره دا اسناد را پیدا کړم، دا به زما کافي وخت ضایع کړي. دوهم قدم کې تاسو ګورئ دلته اسناد پروسس شوي دي، د 5S پرنسپل په اساس پروسس کېږي او بالاخره افټر 5S په اخره کې ګورئ څومره یو ښه شکل سره دا ارنج شوي دي، منظم شوي دي. نو د اخره مرحلې ته که تاسو وګورئ د هر یو اسناد ته ډېر په اسانۍ شکل سره زه کولی شم چې لاسرسی ولرم. او دریم قدم کې یا د دریم اس نه مطلب شاین د صفایي مطلب دی. صفایي نه دلته تاسو مختلف برداشت اخیستلی شئ. که تاسو په یو کلینیک کې کار کوئ، که چېرته تاسو په آفس کې کار کوئ، که په کارګاه کې کار کوئ، یو تولیدي تصدۍ کې تاسو کار کوئ، نو صفایي ډیره مهمه ده. دا په روح او روان باندې تاثیر لري. تجربو ښودلې ده کوم ځای کې چې صفایي ډیر خیال ساتل کېږي د هغه ځای پروډکټیویټي ډیره زیاته وي نسبت هغه ځای ته چې کوم ځای کې د صفایي خیال نه ساتلی کېږي. نو په هر ترتیب تاسو کوشش وکئ چې د که تاسو په آفس کې کار کوئ یا په یوه تصدۍ کې کار کوئ د صفایي مکمل خیال وساتئ. دا په پروډکټیویټي باندې لکه مخکې چې مې څنګه ویلو تجربو ښودلې ده چې ډېر ښه تاثیر لري. دلته یو پکچر ته تاسو ځیر شئ، دغه د یو خدماتي کوم چې د صحي بخش کار کوي یو انځور دی. ګورئ دغه صفایي نه یوازې دا چې کسټمر خوشحاله کوي یا د هغوی د رضایت سبب ګرځي، بلکې دلته مونږ ویلی شو د ډاکټرانو په روح او روان باندې مثبت اغیزه کوي او هغوی مثمریت ورسره ډیریږي.
څلورم قدم کې سټنډرایز دی. سټنډرایز نه دا معنا مونږ خو زه صحیح ده چې سورتنګ مونږ وکې، اسناد خپل اسناد مو منظم کې. دا کم کارونه چې دې نه مخکې مونږ کم مراحل طی کړي دي، دغې مراحلو دپاره مونږ باید یو سټنډرډ وټاکو په لیکلي شکل سره. حتی تاسو یې په ویتروم کې یا په نوټس بورډ کې ځوړند کړئ. دغه سټنډرډ تاسو مونږ ښه او خراب کار څنګه معلومولی شو؟ فرض که یو پروژه ده، زه هغه کې دا ښه کار او خراب کار څنګه معلوموم؟ ضروره خبره ده چې ما سره به مخکې نه یو معیار موجود وي، یو سټنډرډ موجود وي. لکه څنګه چې د پروژې دپاره پروپوزل معیار دی، سټنډرډ دی، تاسو هم د دې 5S دا کم پړاوونه چې تاسو ته یې مراحل کړي دي د دې دپاره یو لیکلی معیار باید ځان سره ولرئ. فرض که تاسو صفایي څومره وخت بعد کوئ، سورتنګ په کومه طریقه کار تاسو کړی دی، دا ټول په لیکلي شکل سره که چېرته تاسو سره وي نو تاسو کولی شئ چې دا پیګیري کوئ او تعقیب یې کوئ. غیر له هغه نه به بیا دا نور مخکیني مراحل چې تاسو کړي وي هېڅ ګټه ونه کړي. او اخر کې سسټاین معنا دا ده تر دې دمه چې کوم مراحل مونږ طی کړي وو دا باید په دوامداره شکل سره وي. داسې نه چې کال کې یو ځل یې مونږ اسناد تنظیم کو، منظم یې کو، بیا ورپسې نه ګرځېږو، دا به هرګز ګټه ونه کړي. نو سسټین او دا دوامدارتوب یا تعقیبول د دې دا ډیره مهمه ده. په هر لحاظ سلایډ مونږ سره مخکې نور شته دی او اوله کې هم ډیرو ماته هغه موارد راغستي دي کوم چې د 5S پرنسپل کنسپټ پورې تړاو ساتي. زه امید لرم تاسو به یو څه کنسپټ اغستی وي. په هر لحاظ دا بحث ډیر وسیع بحث دی. د ترتیبولو تنظیمولو لپاره دا یو جدا ویډیو له ضرورت دی، جدا بحث له ضرورت دی، له تخنیکي اړخه انشاءالله دغې باندې به زه تفصیلا یو بل بحث ولرم. دا چې ویډیو اوږده نه شي نو تر بیا چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم په خدای